بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ډیر محترم ورونو، نن چې دا کم وظیفه ستاسو په درانه خدمت کې راوړې ده، ډیر زیاته مبارکه وظیفه را، خصوصا د ناګهاني مصیباتو نه د خلاصون دپاره یو ډیر زبردست وظیفه را. د دې نه علاوه د دې ډیر زیات فواید نور هم دي. که دا وظیفه څوک روزانه کوي نو د غل د غلا نه به محفوظ وي، غل به ترې غلا نشي کولی. په دې انسان باندې به یو کس ډاکه نشي اچولی، او که یو انسان یې په خپل کور کې کوي نو په تاریخ کې یعنی چرته به هم دغه کور ته غل او ډاکو یا یو بل بدکاره او ناکاره انسان نږدې ورنشي. او دغه کور کې چې دا وظیفه تر کمې پورې کیږي نو هغه کور به د هر قسم مصیبت، آفت او د بلاګانو نه محفوظ وي. هغه وظیفه د آیات الکرسی وظیفه را. د دې وظیفې د کولو طریقه دا ده چې روزانه د څملاستو نه مخکې 3 ځله د بسم الله الرحمن الرحیم سره آیات الکرسی وایي، او بیا دغه تصور کوئ چې یاره غل دې رانشي، یا زما د کور نه د مصیبتونه لر شي، یا دې زما کور ته ډاکوان وغیره رانشي، یا دې زما کور ته څه پریشاني رانشي. د دې د ویلو په وخت کې دغه تصور کوي، او چې کله 3 ځله پوره شي نو بیا د کور 4 وانه طرفو ته شوف کی، نو انشاءالله چې د دې آیات مبارک په برکت سره به دغه کور د هر قسم غلا، د ډاکې، د ناکاره خلکو او د هر قسم مصیبت، آفت نه به الله جل شانه یې محفوظ ساتي.